بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتاب قدوری د مضمون فقه د فصل دوهم دی. په لومړي فصل کې مو د طهارت اړوند مسایل ول. دا دوهم فصل دی. موضوع د کتاب الصلاة د لمانځه کتاب د لمانځه مسایل شروع کیږي. 11 درس دی. په کتاب الصلاة کې مخکې تر مخکې فقهاو ذکر کړی دی مواقیت الصلاة د لمانځه وختونه. د لمانځه دپاره وخت پیژندل دا شرط دی چې وخت نه در معلوم نو ته لمونځ څه وخت کوې، د څه وخت لمونځ کوې، څنګه نیت تړې. 5 لمونځونه موږ په شپه او ورځ کې کوو: سهار، ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن. د هر لمانځه وخت باید چاته ور معلوم وي چې شروع یې څه وخت ده، ختمیږي څه وخت. نو غواړم په دې اړه باندې یو حدیث شریف په خلص ډول باندې درتوم چې دا امام ترمذي رحمه الله ذکر کړی دی. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ماته جبرائیل علیه الصلاة والسلام رالی، ماته امامت راکړي، ماته لمونځ راښودی، ماته لمونځ راکړي. جبرائیل اسلام در مخه و، رسول علیه الصلاة والسلام پسې اقتدا کړې وه. د ماپښین لمونځ یې راکړي په اول وخت کې. د ماپښین اول وخت څه وخت دی؟ کله چې لمر تر سر واوښتی، زوال یې وکړي. د زوال څخه وروسته د لمانځه وخت شروع کېږي. د ماپښین د لمانځه وخت چې لمر د اسمان مابین سره رالی، د لوېدو طرف ته چې دا کور سو دې ته زوال وایي. د زوال سره د ماپښین د لمانځه وخت شروع کېږي. په اوله ورځ یې په د اول وخت کې د ماپښین لمونځ راکړي. د مازدیګر لمونځ یې په د اوله ورځ باندې په اول وخت کې راکړي. د مازدیګر اول وخت بیا څه وخت دی؟ کله چې د هر شي سایه یو چندي ته ورسېدل. د هر شي سایه مثلا دا قلم دی، د قلم سایه د یوه قلم اندازه سوله، دا یو چندي دی ته ویل کېږي. پر یو چندي باندې د مازدیګر وخت باندې وایي د مازدیګر لمونځ راکړي په د اوله ورځ. رسول الله اسلام وایي بیا یې د ماښام لمونځ راکړي. د ماښام لمونځ یې هم په د اول وخت کې راکړي. اول وخت د ماښام څه وخت دی؟ چې د مازې لمر ولوېدی په دغه وخت کې وایي ماته د ماښام لمونځ راکړي. بیا په د ماخوستن د لمانځه دپاره بیا د اول وخت کې د ماخوستن لمونځ راکړي. د ماخوستن اول وخت څه وخت دی؟ کله چې شفق ورک سو. شفق څه ته ویل کېږي؟ شفق ویل کېږي شفق ویل کېږي هغه سرخي ته چې د اسمان د لوېدیځ پر کناره باندې د لمر لوېدو وروسته ټول اسمان توري، هغه د لمر لوېدو طرف کناره چې ده هغه باندې یو ډول سرخي معلومیږي. د دغه سرخي د ورکېدلو وروسته د ماخوستن وخت شروع کېږي چې دغه سرخي ته شفق ویل کېږي. کله چې سرخي ورکه سوله ټول اسمان یو رقم تور سو، بس د ماښام وخت ختم دی، د ماخوستن اول وخت شروع دی. په دغه وخت کې ماته په د اول ورځ د ماخوستن لمونځ راکړي. د سهار دپاره د سهار لمونځ یې په د اول وخت کې راکړي. په د اوله ورځ د سهار وخت څه شروع کېږي؟ چې کله سپېدې وچاودلې. سپېدې چې ته ویل کېږي د لمر د راختلو د ختیځ پر کناره باندې، د اسمان د ختیځ پر دغسې کناره باندې پر بره باندې داسې ټول اسمان توري داسې سپین وړانګه پیدا سي. دغه سپینواله چې د اسمان د ختیځ پر کناره پیدا سي دې ته سپېدې ویل کېږي یا فجر صادق ورته ویل کېږي. کله چې سپېدې وچاودلې د سهار د لمانځه وخت شروع سو، په د اول وخت کې ماته دغه راکړي، لمونځ راکړي. دا اوله ورځ وه. په دوهمه ورځ باندې بیا جبرائیل علیه الصلاة والسلام رالی. د سهار لمونځ یې هغه وخت راکړي په آخر کې راکړي. د سهار د لمانځه آخر هغه وخت دی چې لمر ختو ته داسې یو څو ثانیې یو څو دقیقې پاتې. د لمر ختو څخه لږ مخکې د سهار لمونځ راکړي چې د سپینواله ډېر سوي وه، د مځکه معلومېدله سپینواله ډېر وه. په دغسې حالت کې د سهار لمونځ په د دوهمه ورځ راکړي. په دوهمه ورځ باندې د ماپښین لمونځ په آخر کې دا وخت راکړي. آخر وخت د ماپښین د لمانځه څه وخت دی؟ چې د هر شي سایه دو چندي ته ورسېدله. مثلا دا قلم دی، د قلم سایه څو قلمه سي؟ 2 قلمه سایه سول. د ماپښین لمونځ یې په د دوهمه ورځ په د ماپښین په آخر وخت کې راکړي. چې لکه په د اوله ورځ چې د مازدیګر لمونځ په کوم حالت کې ورکړي وو، په کوم وخت کې ورکړي وو، په د دوهمه ورځ یې په هغه وخت کې د مازدیګر د ماپښین لمونځ ورکړي چې دا د آخر د ماپښین هم بلل کېږي. په د دوهمه ورځ د مازدیګر لمونځ په د آخر کې د مازدیګر راکړي. په د دوهمه ورځ د ماښام لمونځ په هغه اول وخت کې راکړي، لکه په هغه اوله ورځ چې راکړي وو. ځکه د ماښام لمونځ چې دی وخت یې یو اندازه کم دی نسبت و د نورو وختو ته. بیا هم تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقې د ماښام د لمانځه وخت شته چې لمر ولوېدی. بیا تر ماخوستنه پورې تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقې د ماښام د لمانځه وخت شته. خو د ماښام لمونځ په د اول وخت کې بهتره دی. په اوله ورځ هم په د اول وخت کې چې لمر ولوېدی رسول الله علیه السلام ته جبرائیل اسلام لمونځ ورکړي. په د دوهمه ورځ باندې چې ورته راغلي دا نور لمونځونه په آخر وختو کې ورکړه. د ماښام لمونځ یې بېرته په هغه اول وخت کې ورکړي. د ماخوستن لمونځ یې څه وخت ورکړي؟ په د دوهمه ورځ باندې ثلث اللیل چې تېر سوله، د شپې درېیمه حصه چې تېره سوله،
د سلسلې د شپې د درېیمې تېرېدو وروسته د ماخوستن لمونځ ورکړي او بیا یې ورته وویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم دغه لمونځونه چې ما تا ته درکړل دغه ستا او ستا د امت لپاره دغه د لمانځه وختونه دي دا اول وخت دی دا اخر وخت دی په اول کې هم کولی شي په مابینځ کې هم کولی او په اخر کې هم کولی شي دا د لمانځه د وختو پیژندل اوس خو بیا ډېره اسانتیا هم د هغه د په موبایلانو کې داسې اپونه شته چې سړی انسټال کړي په موبایل کې ورسره دقیقه پر دقیقه باندې انسان ته وخت وښیي چې لمونځ څه وخت قضا کېږي څه وخت شروع کېږي